السلام علیکم درنو دوستانو، هیله در ښه اوسئ او پروژه مبارکه په خیر وي، د ژوند چارې په خیر اوسي. د ملت کور د نامه سره تاسو شاید بلد اوسئ. ملت کور د آرایش په برخه کې، د فیشن په برخه کې، د زینت په برخه کې یو بډای او غټ نوم دی. نو ملت کور ته راځم، د ملت کور شان په اړه تاسو ته دوستانو معلومات درکوو. هیله ده د ټولو لیدونکو به د خوښ وړ ګرځي. دا نو زموږ د سکولونو دي چې خوندې استعمالي بېلابېل د نویانو د همداسې نور د سکولونو پر کم ډیزاینونه د سکولونو پکښې کې دي په د سکولو کې، او داسې ورسره نور بېلابېل شیان دي. ټول په اړه به غږېږو. د نو ټول شینان پکښې پراته دي، بېلابېل شینان لرو. د نو هغه کرمونه چې ځینې زموږ ضمانتي کرمونه دي، لکه زویي کریم دی، زارا کریم دی، نور کرمونه دي. د دانو بخار صابونان دي، دغه د بخار لپاره صابونان دي چې کار کوي. نو د دې ځای د یو کارمند سره لږ غږېږم، دی به لږ معلومات راکړي چې دلته چیش لرو، چیش شته چې دی ورته ولاړ دی. د شاته کوم شیان پراته دي، شا طرف ته همداسې نور کوم شیان ستا ضمانت شیان څه ډول دي، لنډ معلومات ورسره شریکو. البته لنډ معلومات به ډېر سره شریکوي، ورسره غږېږو به. نو عظیم افغان صاحب مهرباني دوستانو ته معلومات ورکړي چې دلته چیش ستا. اول خو دغه شان مرته تشریح کړي چې د شامپو سره کم دي، ایرانی دي، پاکستانی دي، هندي سره کم شان بخښي کړي. ډېر زیات امید صاحب د دې موږ سره په کوم ملت کور یا مرکزي ځای کې موږ سره کوم شان شتون لري، هغه لکه شامپو دي، ځینې کریمان دي، پارټکس دغه شو کریمان دي، دغه پورجي سپری ده، او ځینې دغه کوچانې چې د وریښتانو د منځه وړو کریمان کوچانې دي، او دغه ځینې شامپوګانې دي. د دې ډېر شان موږ سره یعنې هر شی ستا. اوس کلینیک پلس شامپو د ښایسته کار کوي، پیدا کېږي ژر ځای. همداسې د اردن په نامه شامپو ده ورسره. نو لابای هغه بله شامپو ده، شولډر شامپو ده، خوندوره شامپو، بای املا ده، هسپر ده ورسره. نو د دغه سپری ده چې نوې راغلې ښایسته سپری ده، یو پورجي هایر موبر سپری ده، او دا بیا کوین په نامه ده. نو د کوین په نامه سپری ده، دغه سپری ریموول سپری ده، هایر ریموول. نو همداسې دا نو هغه سپریګانې دي، د وتاک سپریګانې چې نوي سپریګانې دي، ښایستې سپریګانې راغلي دي، او داسې ورسره نور بېلابېلې سپریګانې پکښې کې دي، نیواګانې دي. نو نور معلومات هم دوستانو سره شریکوو. دا نو هغه د وریښتانو ایراني رنګونه دي، بېلابېل ډولونه، 23 ډوله رنګ پکښې کې دي، په دې کې به دا رنګ کې، او داسې دا نو هغه چینایي رنګ ورته وایي، بېلابېل رنګونه په دې کې شته. هغه لوړ فیس واش دي ورسره. نو پیجونه ورته وایي، بېلوجینه پکښې کې شته. همداسې ټایګر عطر دي، ښایسته عطر دي، نور عطرونه موږ لرو، بېلابېل عطرونه پکښې کې دي ملت کور کې. دا نو زموږ شامپو دي، ګولډن لب شامپو ده، ضمانتي شامپو ده، زویي تیل او شامپو دي، ګولډن لب تیل او شامپو دي، زویي تیل او شامپو دي. دا زموږ فیس واشونه دي، د لمر ضد کرمونه پکښې کې، سن بلاک، ګولډن پلس 50%. نور بېلابېل فیس واشونه، لمر فیس واش دي، ګولډن پلس دي، ایم ایچ دي، نور دي ګولډن پرل دي، بېلابېل فیس واشونه پکښې کې دوستانو. همداسې ورسره نو د نو دغه خانې دي چې رقم پر رقم رغونونه، دا نو هم رغونونه دي، نور مشهور رغونونه د وریښتانو بېلابېل رنګونه دي. ولایت شامپو ده، پیازي شامپو ده، چې قیمت یې زموږ سره ډېر کم دی، بیخي په کم قیمت باندې دغه شیان موږ خرڅوو یا تر دوستانو پورې ورسوو. دا نو بېلابېل رنګونه دي. هغه اول لامور بیبي شامپو ده، دومه شامپو ده چې د لې جوړېږي، یعنې هغه زموږ خپل وطن تولیدي، کورنۍ تولیدي. همداسې ورسره نور کریمان دي او نور سپریګانې دي. دلته نو دغه ځای چې بیا دی د امبل، په دې کې هم دغه ښایسته ډیزاینونه سپریګانې، بلوژین د ټایګر ده، یوټوب ده، غمیدار سپری ورته وایي، وایبر سپری، دلته نو الیجنت سپری ده، نور سپریګانې دي. دا نو هغه د سپریګانو خانه شوله. دغه نو ورسره نو عطرونه دي، البته رغونونه دي، بېلابېل رغونونه پکښې کې دي، بجاج دي، درهم دي، کاسمو دي، نور نزوه دي، نور رغونونه پکښې کې دي، بېلابېل رغونونه، یعنې هر ډول رغونونه پکښې کې شته. همداسې دلته هم د فیس واشونه او جلونه دي، وریښتانو ویټروز په نامه باندې ښایسته جل دی، ویټروز کنډیشنر دی، دغه جل دی او دغه بیا کنډیشنر دی. دا او دغه نو زموږ د ډینا کمپنۍ ښایسته فیس واش دی، دغه نور فیس واشونه دي، او دا بیا صابونانو خانه ده. نو زموږ سره چې ملت کور کې کوچنی کارمند دی تولا جان مهرباني د دغه صابونانو په اړه وایي، دا چې ته ډیکوریشن یې برابروي ماخستن دی. دغه وخت نو خوند یې ورنه اکثره وخت کم راځي، موږ ډیکوریشن برابروو. نو کوم صابونان سته تیل ژر ته تشریح کړه، دغه کوم صابون دی؟ دا امید صاحب دا ډیټول صابون دی، ښه نیوا صابون دی، لاکس صابون دی، لاګوای ډبو مشهور چې دی، لوکسي دی، لاکس دی، دا ټول صابونان سته. ښه دا تش پخلی دا څنګه صابون دی؟ دا کندارۍ دي، هلمندۍ دي، په عامه اصطلاح باندې هندۍ دي، پاکستانۍ دي، د رنګ څخه ایرانۍ معلومیږي دی. دا ایرانۍ دی. ته لږ راپورته کړه چې دوستان یې څنګه صابون دی، دغه طرف یې ورته وګرځوه. دا نو دوستانو ښایسته چارکونجه خوندور صابون دی، په دې کې نو 8 ډول خوشبو شته، بېلابېل صابونان په دې کې شته. دا نو عطاالله جان دی چې د ملت کور کې کار کوي، دا بیا زموږ د کندهار تبلیغ صابون دی، د ډرمول په نامه صابون دی، ښایسته صابون دی. بل نو مزه جان دی چې د زموږ سره کار کوي ملت کور کې، دا نو نور کریمان دي، ورسره په بل سر کې صابونان دي. مزه جان ته به وایي چې مخ چې پرته دغه مخ دغه ویون چې دی. دا سلامونه امید صاحب، دا ویون چې دی دا
خولې د بدبویي دپاره اوبه دي چې په خوله باندې په عامه اصطلاح متواش دي خلور باندې پرېول کېږي یعنې اوبو باندې خوله پرېول